بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور ته پوښتنه کړې ده چې دا نوی کال منزل مثلا دا انګریزي کال چې کله ختمیږي ابل نوی کال راځي، نو مسلمانان هم په دې کې محفلونه تقریبونه جوړوي، خوشحالي کوي، یو بل ته مبارکي سره ورکوي، ټکان کوي. آیا په شریعت کې د دې څه حکم ستا چې یا ویل منځي یا عمل منځي یا خوشحالي جوړه کو یا نه کو جوړه؟ په دې حقله که څه تفصیلي جواب راکړي. افسوس، صد افسوس محترمینو، چې نن سبا د مسلمانانو پر حال باندې څومره سړی وژاړي، څومره ماتم وکړي کم، چې پر ځای د دې چې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د فرمان اتباع وکړو، د هغه د سنتو اتباع وکړو، د هغه ارشادات په خپله زندگی کې عملي کړو، پر ځای د دې موږ د کفارو په ایجاد کرده شیانو پسې روان. دغه خبرې زموږ کتابونو په سختي سره غندلې دي. د جامعة العلوم اسلامیه علامه محمد یوسف بنوي ټاون فتوا ده، هغه لیکي چې د نوي کال پر راتګ سره خوشحالي جوړول دا د کافرانو ایجاد کرده یو بد رسم دی. پر ځای د دې چې مسلمانان د خپل ټوله کال د ګناو محاسبه وکړي او در روان کال د پاره یو پیشبندي وکړي، د دې پر ځای باندې دی په خرافاتو په ګناه کې مبتلا سي او د فکر آخرت څخه غافل سي. پر داسې موقعو باندې پروګرامونه محفلونه جوړول د دغه مضموم رسم د دوام ورکولو مترادف دي او سخته ګناه ده، او دا د یهودیانو نصاراو تقلید دی. د هغه د تقلید سره، د هغه د مشابهت سره نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم په سختی سره منع کړی ده او سخته ګناه ورته ویلې ده. او د کفارو د مشابهت سره علاوه پر داسې موقع باندې فیرنګونه کیږي، ټکان کیږي، پټاخې خلاصیږي، بدلې وي، سروزونه وي، بې پردګي وي. دا ټوله خرافات، دا ټوله ګناه د قرآن او د سنت پر رڼا کې قطعا ناجایز او حرام دي. پر داسې موقع باندې داسې ګناه کول د مسلمانانو د پاره، پر داسې موقع باندې داسې کار کول د ګناه څخه علاوه د مسلم معاشره او د مسلمانانو د اسلامي تشخص د پاره سخت نقصان ده دي او د خپل بچانو د مستقبل د برباد کولو مترادف دي. پر مسلمانانو باندې دا لازمه ده چې د دا ګناه څخه په خپل هم بچ سي او خپل اولادونه هم دغو هم د بچاولو اهتمام وکړي. تاسو راسئ چې د خپل خوږ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان وګورو چې هغه د یهود نصاراو په حق د موږ ته څه فرمایي. فی سنن ابي داود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خالف اليهود، حدیث نمبر 252، چې د یهودینو مخالفت کوي. او دا غرنګ بل حدیث دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، حدیث نمبر 410. څومره سخت وعید محترمینو چې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د چا تشبه مشابه اختیار کړي د هغو سبب وي. دا به څومره د افسوس خبره وي، څومره د افسوس مقام به وي چې مسلمان وي او د یهودیانو په سب کې راپورته سي. پر ځای د دې چې موږ د خپل محبوب پیغمبر د سنتو اتباع وکړو، د اسلامي میاشتې ځان ته معلومې کړو، لیکن نن د اسلامي میاشتې زموږ څه ورکې دي. دا راسه ورکه ده چې اسلامي کال په کومه میاشته شروع کیږي، د کفارو په تقلید پسې داسې په پټو سترګو روان. که چیرې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو پسې روان سو، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. که چیرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر نقش قدم باندې روان سو نو د جنت لارې به وموندو. دا سنت چې کوم دي دا د الله سره سړی ملاوي، نو د دغه مضموم رسم سره د دغه څه محترمینو ځان وساتي او د خپل آخرت په یاد کې. موږ وینو چې د کفر تقلید موږ شروع کړي د یهودو نصاراو. نن زموږ د مسلمانانو څه حال دی؟ نن زموږ د مسلمانانو عزت سره عام نیلام دی. نن ماشومان سره عام په اور سره سوځل کیږي، نن مسلمانان سره عام در بلډینګانو لاندې کیږي. دا ټول هغه وجه ده چې موږ د یهودو نصاراو تقلید اختیار کړي، الله هغه پر موږ باندې مسلط کړ. نو اوس هم وخت محترمینو د دغسې خرافاتو څخه توبه وکړئ. الله دې تاسو ته د توبې کولو توفیق راکړي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.